اختر پرونو پرون تیر شو نن سبا د یاره نه راځي اواز واه ډېر ښه شعر دی دړې خورې کا او ما پیرې کا بیا مې راواخله ازار مې ماخله اختر پرونو پرون تیر شو تا تر سنګلو پورې نن ستره کړه لاسونه او ته د اختر په سحر راشه زه به روزم خورې زلفې سره لاسونه قدرمنو په دغه شیبو کې د اختر په دویمه ورځ باندې د خپل کلي ګل ګل ځوانانو سره چې پکې اکثره زما شاګردان هم پاتې شوي دي ډېر تکړه دي خوشحاله یم چې نن دوی دغه ځای ته رسېدلي دي که موږ او که نه دغه قافله به دوام لري د کلي د ښکلا دپاره د ډېرې سوکالۍ دپاره د ډېر امن دپاره دا ډېر لوی زیری دي اوس قافلې د بې خطره درومې موږ په لار کې مشالونه بل کړو زما ښي طرف ته ډېر محترم سهیل خیام را سره ناست دی د سوشل میډیا د لارې یو ډېر تکړه مبارز دی د هغه هم ډېره مننه کومه چې راغی سنګر آزاد زما ډېر تکړه شاګرد او ډېر ښه رباپسټ دی را سره هم ناست دی ډېره زیاته مننه یې کومه چې دی هم راغلی دی او دغسې زیدران هم ناست دی موږ سره کتې پتې دی د شعر او د ادب په ښکلا باندې د ده په لاشعور کې به دغه خوشحاله لمحې خوندي کېږي د دې تر څنګه بلال زما ډېر تکړه شاګرد و او اوس ډېر ښه کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې هغه را سره هم ناست دی اعزاز مې هم شاګرد دی ډېر تکړه ځوان دی اوس کار هم کوي په سوشل میډیا باندې او نور هم د ټولنې د ښکلا دپاره عدنان څوک چې محمد عدنان نوم لري خو بورا ورته موږ د مینې نه ویو کلتوري نوم دی بورا را سره هم ناست دی دغه ځوانان راغلي دي دوی به اورو چې دا ځوانان څومره په اوبو کې ډوب دي دغه قافله څومره مخکې تللی شي سهیل خیام ته بغیر څه د ځنډ نه بلنه ورکوم غزل دی هغه وایي چې میخواران که وانخلي زما ناز میخواران که وانخلي زما ناز لا به نور د قلندر کړم خپل انداز آها میخواران که وانخلي زما ناز لا به نور د قلندر کړم خپل انداز زه پښتون یم او له خدایه رستو زه یم زه پښتون یم او له خدایه رستو زه یم څنګه سر ټیټ کړم طرف ته د اجاز او نن سبا دې زه هم نه یم په کیسه کې نن سبا دې زه هم نه یم په کیسه کې نن سبا د یاره نه راځي اواز نن سبا دې زه هم نه یم په کیسه کې نن سبا د یاره نه راځي اواز نه راځي اواز او ته دې وباسه او دې شی ته غوږ شی وس ته دې وباسه جامې له سپین بدنه وباسه جامې له سپین بدنه زه به پټې سترګې کښېنم لکه باز ممتاز لالا دی که نه نه دا زبي آریا نوم دی افغانستان ډېر ښه زبي آریان ته دې وباسه جامې له سپین بدنه زه به پټې سترګې کښېنم لکه باز او شعر دی پکې چې زه پوهېږم چې ته څه یې او ته څوک یې څوک یې خو دا هېڅ چاته هم نه وایم دا راز او عیاره هسې پښتنو ته شاعري کړې عیاره هسې پښتنو ته شاعري کړې مولایانو ته څوک نه غږوي ساز ډېر ښه خیامه ډېر ښه ډېره زیاته مننه کومه خدایه ستا نوم خو بېشکه معتبر دی خو زما په جاهلانو باندې سر دی او د مولا په لاس ورغلی چې منبر دی بس له هغه ورځې دې کلي کې شر دی او د ړندو د خاریې قصه به څه کړم افسري غوندې سړی پکې افسر دی سنګر آزاد ته بلنه ورکومه په دغه شعرونو باندې چې دی را سره څه هم شریکوي که خپل کلامي او یا که د بل چا انتخاب کلامي مننه کوم سرجي رضوان الله شمال صاحب یو دوه شعرونه دي چې یاري دي د سړي سره د ظرف په بنیاد وشي یاري دي د سړي سره د ظرف په بنیاد وشي او بلا حجامتونه د بنګړو په وار پیدا دي شعر دی چې دا ځینې جنکۍ د خدای دغې نه خبر کی دا ځینې جنکۍ د خدای دغې نه خبر کی او دا ځینې هلکان د جنکو په وار پیدا ډېر ښه سنګره سرجي وړوکی بل آزاد نظم دی د شاکر بهار صاحب دی ارشاد او زما ډېر خوښ دی تاسو ته هم ډالۍ کوم چې ارشاد سنګره ارشاد خوله راله راکه خوله راله راکه او سا مې بېسا که او ما په هوا که او ما په ګډا که او داسې مې ګډ که او سم مې ګډ وډ که او مات راله خټ که او بیا مې راواخله او ازار مې ماخله بیا مې راواخله او ازار مې ماخله دړې خورې که او ما پیرې که بیا مې راواخله ازار مې ماخله او دړې خورې که او ما پیرې که ایرې راواخله په سر یې باد که
ژوند دې پې ښاد که او ځان پې آباد که او بهار برباد که بهار برباد که. واه سنګر آزاده ډېر ښه کلام د کمال کلامو. یو دوه درې شعرونه ما ته هم رایاد شو. دا شعرونه اوس شاعر رانه هیر دی. هغه وایي اشنا چې راکړه غاړه په ولاړه نو سا زمانه لاړه په ولاړه او بیا وایي چې واورې ورېدلې وي د غرونو په سرونو یخ به وی چې جاړه په ولاړه او دا داسې چې ولاړه زه به داسې ورته لاړم او بیا به شو تر غاړه په ولاړه. بلاله که ته څه ویل غواړې څه شریکول غواړې نو غوږ وږو ته اعزازه باوراله مایک ورکې که یو څو ټپې را سره را شریکې کړي. زه خو به تاسو سره د صاحب شاه صابر یو څو شعرونه شریک کړم زما ډېر خوښ دي. وایي ستړی ستومانه چې د کاره راځم تا یادومه چې په لاره راځم. ستړی ستومانه چې د کاره راځم تا یادومه چې په لاره راځم. او د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې د کلي ډېرې لارې ډېرې کوڅې په دې کوڅه د چا د پاره راځم. او د پرهرونو جامې واغوندمه چې په سپرلي کې د ګلزاره راځم. او څه نوی غم نوی سودا راوړمه چې د حالاتو د بازاره راځم. او دا آخري شعر زما د ملګرو ته ډالۍ دی چې د میخانې دروازې مه بندوئ یارانو زه به د روزګاره راځم. مننه. صابر صاحب وایي څوک چې ما او تا یو ځای لیدلی نشي ستا د خولې هغه خیرې به ورپسې کم او د اشنا د خوبولو سترګو یاده ته راځې که د زخمونو ډیوې مړې کم. یو کلام در سره خپل شریکومه په دې اخره کې یو څو شعرونه دي چې ترنم دی خیامه. ځواني مې د لولکو په ګډا کې تیره کړه ځواني مې د لولکو په ګډا کې تیره کړه پیري مې د یو ښکلي په سودا کې تیره کړه پیري مې د یو ښکلي په سودا کې تیره کړه. شعر دی چې ہے د کشرې خور واده خو ستا د پاره لوی اخترو د کشرې خور واده خو ستا د پاره لوی اخترو کافرې ټوله شپه دې په نڅا کې تیره کړه پیرې مې د یو ښکلي په سودا کې تیره کړه ہے اټک نه دې خوا خلکو په جړه جړه ځان مړ کو اټک نه دې خوا خلکو په جړه جړه ځان مړ کو اټک نه اخوا خلکو په خندا کې تیره کړه پیرې مې د یو ښکلي په سودا کې تیره کړه. شعر دی چې کلونه پس یو لمحه یو ځای کې ناسته سو کلونه پس یو لمحه یو ځای کې ناسته سو لحظه وه موږ د زړونو په درزا کې تیره کړه پیري مې د یو ښکلي په سودا کې تیره کړه ځواني مې د لولکو په ګډا کې تیره کړه. ډېره زیاته مننه کومه ستاسو د ټولو د راتګ قدرمنو. دغه کلی زمونږ دی دا اولس زمونږ دی دا قام زمونږ دی دا ژبه زمونږ ده دا هیواد او دا پوره نړۍ زمونږ ده. د دې دپاره به مونږ کار کوو چېرته چې په ښکلا کې په امن کې په مینه کې زمونږ نه ګیټۍ غورځولی کېږي باید چې هغلته مونږ خپل د برخې کار وکړو. ښاد آباد او بریالي اوسئ.